بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په هراله او ستړي مو یم ملګرو نن مې تاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړې دي کو دا جملې تاسو وکتلې نو تاسو چې بیا په کور کې کم خبرې په پښتو کې کوئ نو هغه به تاسو په انګلیسي کې هم کولای شئ په کور کې چې تاسو یا په بل ځای کې هم تاسو په روزانه چې تاسو کم خبرې پښتو کې کوئ نو دا چې بیا تاسو په انګلیش کې کوئ نو تاسو ته به هیڅ قسمه مسله نه وي خو تاسو صرف یو کار وکړئ چې کلاس سر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پیلنی سنټنس موږ سره څه دی ټیک اف یور شوز خپل بوټان واچوه یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې خپل بوټان واچوه نو په انګلیش کې ورته ویلی شي ټیک اف یور شوز پټ اف د فایر سټو چوله بنده کړه چوله څه ته وایي چوله دا چې کومه دی موږ سره یو نیغرۍ یعنی تاسو خو به لیدلې موږ ورته په پښتو کې چوله وایو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سټو یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې چوله بنده کړه یعنی چوله چې په کوم څیز باندې موږ اور بلو اور پې بلو بیا په دې باندې موږ ترکارۍ مختلف قسمه سالن پخو نو دې ته تاسو ویلی شئ پټ اف د فایر سټو یعنی چوله بنده کړه ټرن اف د لایټ رڼا بنده کړه یعنی که تاسو چېرته یو کس ته وایئ چې رڼا بنده کړه نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ ټرن اف د لایټ یعنی لایټ چې کومه دی دا تاسو رڼا ته ویلی شئ او کو دې کې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې تاسو کله هم یو سنټنس زده کوئ نو تاسو صرف دا مه وایئ چې مطلب تاسو ګوټه راټکوئ هم لکه اوس ټرن اف د لایټ تاسو وایئ چې ټرن اف د لایټ دا به موږ صرف د رڼا لپاره استعمالو خو چېرته یو کس یو څیز په موبایل باندې لګولی خو هغه اګانې لګولي خو هغه نعتونه لګولي خو هغه څه هم لګولي نو تاسو ورته ویلی شئ ټرن اپ د میوزیک ټرن اپ د میوزیک څه مطلب دی یعنی تا چې کومې سندرې لګولي تا چې کومې ګانې لګولي نو دا بنده کړه یعنی دا بندې کړه یعنی که ته یو کس ته وایې چې رڼا بنده کړه ټرن اپ د لایټ که ته چېرته یو کس ته وایې چې سندرې دې کومې لګولي دا بندې کړه ټرن اپ د میوزیک یا کو بل څیز هم هغه لګولی نو تاسو ورته ویلی شئ ټرن اف او د هغه څیز ورته بیا وایي شټ د ډور دروازه بنده کړه یعنی ملګرو دا هم بیا هغه خبره ده که ته چېرته یو کس ته وایې چې دروازه بنده کړه نو ته ورته ویلی شي شټ د ډور که ته ورته وایې چې کړکۍ بنده کړه نو په انګلیش کې ورته ویلی شي شټ د وینډو یعنی که تاسو ورته یو بل څیز ته ورته وایې چې دا څیز بند کړه نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ شټ او بیا چې تاسو ورته کوم څیز یادوئ نو هغه به تاسو له په انګلیش کې درځي او بیا ورته د هغې نوم په انګلیش کې وایي ویر از مای پن زما قلم چرته دی یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه زما قلم چرته دی نو په انګلیش کې ورته ویلی شي ویر از مای پن یا که ته ورته وایې چې زما یو بل څیز تاسو نه ورک شوی که ته وایې چې زما د چابیانې چرته دي د ګاډي یا ته که ورته وایې چې زما کتاب چرته دی نو سمپل ورته ویلی شي ویر از مای کو کتاب نو ته ورته وایې چې ویر از مای بک زما کتاب چرته دی که ته ورته وایې چې زما کپړې ویر از مای کلاتس یعنی که څه هم نو تاسو ورته سمپل څه ویلی شئ ویر از مای یعنی که کوم څیز تاسو پسې ګرځئ کوم څیز تاسو غواړئ نو هغه ورته بیا ویلی شئ کلوز د بک کتاب بند کړه یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې کتاب بند کړه نو په انګلیش کې ورته ته سمپل څه ویلی شي کلوز د بک یا که ته ورته وایې چې یو بل څیز بند کړه نو تاسو ورته ویلی شئ کلوز یعنی هغه څیز ورته بیا یادوئ یعنی ملګرو زه تاسو ته اوس د دې صرف زه تاسو ته دا نه زده کوم چې مطلب ته یو کس ته وایې چې کتاب بند کړه نو کلوز د بک که ته ورته وایې چې یو بل څیز بند کړه نو هغې دپاره هم ورته ته کلوز استعمالولی شي نو تاسو به خپل دماغ ډېر زیات کلاو ساتئ اوس مې انشاءالله په دې کورسونو کې موږ تاسو ته صرف دا نه زده کوو چې ایز اټ از سنټنس یعنی دا به تاسو ته موږ نه زده کوو چې کتاب بند کړه نو کلوز د بک یعنی اوس به موږ تاسو ته دا څیز لکه ایکسپلینیشن څه کوو ایگزیکټلی یو آر رایټ بالکل تا ټیک وویل یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه تا چې را کومه خبره وکړه نو دا بالکل ټیک ده یعنی تا چې را کومه خبره وکړه دا ټیک ده تا صحیح خبره وکړه نو په انګلیش کې ورته موږ ویلی شو ایگزیکټلی یو آر رایټ ایگزیکټلی څه ته وایي موږ وایي بالکل موږ په پښتو کې چې کوم بالکل وایي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایگزیکټلی ډیفینیټلی یو آر رایټ بالکل تا ټیک ویل یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې تا چې کومه خبره وکړه
تا ټیک خبره وکړه، یعنی تا چې کومه خبره وکړه دا ټیک خبره ده، نو ته ورته په انګلیش کې دوه قسمه ویلی شي، یعنی دوه ځای ورته ویلی شي. exactly you are right او definitely you are right. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې exactly او definitely څه ته وایي، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ چې exactly او definitely چې کومه دی د دې چې کومه معنی ده دا موږ سره یو رنګې ده، نو تاسو ورته exactly you are right او definitely you are right دا دواړه ویلی شئ. are you sick آیا ته ناجوړه یې؟ که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه کوي چې آیا ته ناجوړه یې، نو په انګلیش کې به ورته ویلی شي are you sick، او تاسو ورته داسې هم ویلی شي are you ill. ill او sick چې کومه دی sick څه ته وایي، که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې sick څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي بیمار یا ناجوړه. کله چې انسان ناجوړه شي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو sick. یعنی که ته د یو کس نه پوښتنه کوي چې آیا ته ناجوړه یې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي are you sick. yes I have fever او زما تبه ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې او زما تبه ده، موږ نه یو کس پوښتنه وکړي چې are you sick چې آیا ته ناجوړه یې، او ته ورته بیا وایې چې او زما خو تبه ده. موږ وایي که نه په پښتو کې چې او زما تبه ده، نو په انګلیش کې ته ویلی شي yes I have fever. fever څه ته وایي؟ دا موږ تبې ته وایي، یعنې کله چې زموږ بدن ګرم شي او زموږ په سر باندې درد وي او هغې سره زموږ بدن چې کوم وي هغه ګرم وي، نو دې ته موږ ویلی شو fever. don't fight جنګ مه کوه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې جنګ مه کوه یا جګړه مه کوه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي don't fight. اکثر موږ په خپل کور کې خپلو ماشومانو ته نصیحت کوو، موږ ورته وایي چې جنګ مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته موږ ویلی شو don't fight. don't worry فکر مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې فکر مه کوه، ټینشن مه اخله، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ don't worry. یعنی موږ اکثر یو کس تاسو له راشي او هغه په ټینشن کې او چې په ټینشن کې او هغه وایي چې هلکه ما ته خو دا مسله ده او دا مسله ده، او ته ورته وایې چې هېڅ فکر مه کوه خدای به خیر کړي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي don't worry. یعنی worry څه ته وایي؟ فکر ته وایي، پریشانۍ ته وایي. کله چې یو کس په ټینشن وغیره کې، نو دې ته موږ ویلی شو worry. نو don't worry د دې مطلب دی فکر مه کوه. ملګرو تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ، انشاءالله دې سره چې تړلي نورې هم کمې سنټنسې دي هغه هم موږ تاسو ته کوو. خو تاسو صرف یو کار دا کوئ، که چېرته ستاسو په کور کې کم ماشومان او هغو سره موبایل نه او تاسو هغو ته خپل موبایل ورکړئ، او هغو چې کم دا ستاسو ما چې درته کم کلاسونه جوړ کړي دي، نو دا کورسونه که تاسو هغو سره شریک کړه، نو د هغې نه به دوی ډېره فایده والي. نو تاسو سمپل دا کار وکړئ چې تاسو هم کلاس تر پایه پورې ګورئ. که تاسو غواړئ چې دا هر څه زموږ ماشومان زده کړي، نو هغو سره هم دا کلاس شریک کړئ. give me 2 minutes ماله 2 منټه راکړه. یعنی اکثر موږ یو کس ته وایي که نه چې هلکه یو ځای ته تاسو ورشئ او ته یو کس ته وایي چې هلکه ماله 2 منټه راکړه زه تا سره خبره کوم، نو ته ورته ویلی شي give me 2 minutes یعنی ماله 2 منټه راکړه. what did you eat تا څه وخوړل؟ یعنی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې تا څه وخوړل، اوس که زه د تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو نن روژه کې څه وخوړل، نن روژه ماتې کې تاسو کم کم خوراک وکړو، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ what did you eat یعنی تا څه وخوړل. what are you doing ته څه کوې؟ اوس که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ، تاسو مثال خبره د یو کس نه پوښتنه کوئ چې مطلب ته څه کوي یا څه کار کوي، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي what are you doing. یعنی د دې سمپل مطلب څه دی؟ د دې سمپل مطلب دا دی یعنی چې ته څه کوي یا ایون ته څه کار کوي. اوس مثال درله بل زه درکړم، تاسو چېرته یو ځای ته لاړ شئ او تاسو هلته یو کس نه پوښتنه وکئ، هغه هلته یي او ته د هغه کس نه پوښتنه وکړې چې هلکه ته څه کوې، موږ کوو که نه پوښتنه، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ what are you doing. don't be lazy مه ناراسته کیږه. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه مه ناراسته کیږه، تاسو به ځینې کسان لیدلي هغو ډېر زیات ناراسته وي. یعنی ناراسته داسې چې مطلب بالکل د کار نه او مطلب محنت وغیره نه کوي. تاسو سره به هم ډېر داسې خلک چې هغو محنت وغیره نه کوي، نو ناراسته وي. که ته چېرته یو کس ته نصیحت کوې چې مه ناراسته کیږه یا ناراسته مه جوړېږه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي
don't be lazy. How did it break? دا څنګه مات شو. یعنی اوس مثال خبره تاسو له آسان مثال در کوم. تا چېرته یو کس له یو بیټ ورکړی چې تاسو په دې باندې کرکټ وکړئ خو هغه دا بیټ مات کړی او ته ورته وایې چې هلکه دا څنګه مات شو، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي how did it break. break څه ته وایي؟ break هغې ته وایي کله چې یو څیز مات شي یا تاسو ورله یو بل څیز ورکړئ، تاسو یو کس له یو څیز ورکړئ هغه یې مات کړي، نو دې ته څه ویلی شي؟ break. how did it break دا څنګه مات شو. be happy in that په دې کې خوشحاله اوسه. یعنی که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې هلکه په دې څیز کې خوشحاله اوسه، که تا ته چېرته یو کس وایي چې هلکه زه غریب یم ما څه پیسې نشته او دا مسله ده دا مسله ده راته که نه، او ته ورته وایې چې مړه په دې ژوند کې هم خوشحاله اوسه الله به خیر کړي. موږ وایي که نه، موږ اکثر چې کوم کس په مشکل کې کوم کس ته تکلیف وي نو موږ ورته وایي چې هلکه په دې کې هم خوشحاله اوسه، نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي be happy in that. او تاسو ته هم زه دا یو نصیحت کوم چې الله تعالی موږ له څه هم راکړي دي، موږ له په دې باندې خوشحاله کېدل پکار دی او د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. ځکه که موږ چېرته د الله تعالی شکر ادا نه کړو نو موږ ته به غټ نقصان کېږي. قرآن کې هم دې باره کې الله تعالی موږ ته یو حکم راکړی دی چې تاسو له ما څه تېر کړي په دې شکر وکاږئ او خپل محنت کوئ. perform ablution او داس وکا. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې او داس وکا، تاسو به خپل کور کې خپل ماشومانو ته وایي، ورونو ته به وایي، یا تاسو چا ته هم وایي چې او داس وکا، نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي perform ablution، یعنی څه وکا؟ او داس وکا. say فجر prayer د سحر مونځ وکا. یعنی که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې د سحر مونځ وکا، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي say فجر prayer. یعنی say څه ته وایي؟ یعنی دا چې کله موږ دا مونځ کوو دې دپاره هم تاسو say استعمالولی شئ. believe me په ما باور وکړه. که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې هلکه په ما باندې باور وکړه، په ما باندې یقین وکړه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي believe me. یعنی موږ اکثر وایي که نه په پښتو کې هلکه په ما باندې باور وکړه، په ما باندې یقین وکړه. یعنی چې ته اوس یو کس وایي چې هلکه ما ته دا خبره وکړه، زه یې چاته نه کومه، believe me په ما believe وکړه، په ما یقین وکړه، په ما باور وکړه. یا ته یو کس له پیسې ډېرې ورکړې او ته ورته وایي چې هلکه ما باندې باور وکړه ستا د روپۍ به زه نه خرابوم، نه believe me په ما باور وکړه، یقین وکړه. never tell a lie دروغ مه وایه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دروغ مه وایه، موږ وایي که نه هلکه موږ وایي دا تا چې کومه خبره وکړه دا دروغ دي. یا تاسو یو کس ته نصیحت کوئ، خپل کور کې خپلو ماشومانو ته نصیحت کوئ چې مطلب دروغ مه وایه، نو په انګلیش کې ورته تاسو سمپل څه ویلی شئ؟ never tell a lie. never tell a lie او تاسو ورته دا هم ویلی شئ don't tell a lie. یعنی never tell a lie او don't tell a lie دا دواړه تاسو ورته ویلی شئ چې یعنی دروغ مه وایه پښتو کې ورته چې موږ څنګه وایي. you know it ته دا پیژنې. که تاسو چېرته یو څیز تاسو سره درسئ یا تاسو سره یو کس درسئ چې هلکه ته دا کس پیژنې، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ you know it ته دا پیژنې. موږ وایي که نه په پښتو کې موږ هلکه ته دا څیز پیژنې، نو په انګلیش کې ویلی شئ you know it. do your work خپل کار کوه. که موږ چېرته یو طرف ته رواني او څوک رانه پوښتنه وکړي چې هلکه چېرته روان یې، موږ ورته وایو هلکه خپل کار کوه، نو موږ ورته ویلی شو do your work. یا که ته چېرته یو کس ته نصیحت کوي، تاسو سره په کمره کې یو داسې کس چې هغه محنت نه کوي، کار نه کوي، او ته ورته نصیحت وکړي چې هلکه خپل کار کوه، خپل روزګار کوه، نو په انګلیش کې ورته ته سمپل څه ویلی شي؟ په انګلیش کې ورته ویلی شي do your work. look here دلته وګوره. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دلته وګوره یا دې طرف ته وګوره، نو په انګلیش کې ورته تاسو سمپل څه ویلی شي look here. موږ وایي که نه موږ هلکه دلته وګوره که نه، دلته وګوره که نه، موږ وایي په پښتو کې که نه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي look here. take it دا واخله. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا څیز واخله، تاسو سره یو څیز در څه دی او یو بل کس لی ورکوئ، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ take it. یعنی تاسو سره اوس مطلب پیسې در څه دي، تاسو سره یو بل څیز در څه دی او تاسو یو بل کس له ورکوئ، نو تاسو په انګلیش کې ورته ویلی شئ take it یعنی دا واخله. what happened څه وشو. که چېرته تاسو چېرته یو کس له یو څه کار ورکړئ او تاسو ترې بیا پوښتنه وکړئ چې هلکه تا له ما کوم کار درکړی و،
څه وشو د هغې، نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویلی شئ؟ تاسو ورته ویلی شئ what happened. یعنې د happened مطلب دی وشو. happened چې کله یو کار وشي یا کله یو واقعه وشي، نو دې لپاره چې موږ په انګلیش کې کوم ټکی استعمالو نو هغه دی happened. what is this؟ دا څه دي؟ یعنې که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه وکړو، یو کس سره یو څیز ورسئ او تاسو یې نه پیژنئ او تاسو د هغه نه پوښتنه وکئ چې هلکه دا څه دي، نو تاسو ورته په انګلیش کې موږ دا سمپل ویلی شي what is this او what is it، دواړه تاسو ورته دا ویلی شي. یعنې هغه څیز دپاره کوم څیز چې تاسو نه پیژنئ بیا تاسو د هغه نه پوښتنه کوئ چې دا څه دي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ what is this او what is it. ملګرو تاسو دا کلاس تر پایه پورې وګورئ، دا ډېر زیات مهم کلاس دی. نو که چېرته تاسو دا مهم کلاسونه د تر پایه پورې وکتو نو انشاءالله زه امید کوم چې تاسو ته به څه مسله نه وي او تاسو به ډېره ګټه اوچته کړئ د دې کلاس نه. ټرای اګین، بیا کوشش وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه بیا کوشش وکړه، یو کس یو کار کې ناکامه شي، اوس مثال خبره تاسو چېرته په یو ځای کې اګزام ورکئ، پیپر یې ورکئ، یا تاسو د ازما کلاسونه ګورئ او د دې نه تاسو یو ځل وګورئ او تاسو ترې څه زده نه کوئ، نو د دې مطلب دا نه دی چې ته دا کلاس یو ځل وګورې نو دې نه به ته ټول هر څه زده کړي. که تاسو زده نه کړه نو ټرای اګین، بیا کوشش وکړه، بیا کوشش وکړه، نو تاسو به انشاءالله دا ټول انګریزي په اسانه طریقې سره زده کوئ. یا مثال خبره که تاسو چېرته یو څیز اوس انګریزي له تاسو زده کوئ او تاسو زده نه کوئ، مطلب په یو ځل زده نه کوئ، دوه ځلې زده نه کوئ، نو ټرای اګین بیا کوشش کوئ، نو انشاءالله تاسو به یو ورځ داسې راشي چې تاسو به ډېره ښه انګریزۍ کې به تاسو ډېرې ښې خبرې کولی شئ. بی هیپي، خوشحاله اوسئ. که موږ چېرته یو کس موږ اکثر وایي که نه په پښتو کې موږ لکه الله دې خوشحاله ساته، خوشحاله اوسئ، نو په انګلیش کې ورته تاسو سمپل ویلی شئ بی هیپي، یعنې خوشحاله اوسئ. ډونټ موو، حرکت مه کوه. که چېرته یو کس خوځي راخوځي او ته ورته یې چې هلکه حرکت مه کوه یا مه خوځه، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ ډونټ مو. یعنې د مو مطلب څه دی؟ مو چې کله یو څیز خوځي راخوځي، یعنې که چېرته یو څیز خوځي راخوځي، یو کس خوځي راخوځي، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ ډونټ مو، یعنې حرکت مه کوه یا مه خوځه. لک ایټ می، ما ته وګوره. که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ما ته وګوره، موږ په پښتو کې وایو که نه موږ هلکه ما ته وګوره، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ لک ایټ می. لک څه ته وایي؟ لک چې کله ته یو څیز ته ګورې یا یو طرف ته ګورې، نو په انګلیش کې به ورته موږ ویلی شو لک. که یو کس ته وایي چې ما ته وګوره، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي لک ایټ می، یعنې نیور، کله هم نه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې کله هم نه، نو بیا ورته په انګلیش کې ته ویلی شي نیور. یعنې که ته چېرته یو کس ته تاسو ته ما چې مخکې کوم سنټنس وکړو چې نیور ټیل ا لای، کله هم دروغ مه وایه. یعنې که ته چېرته نیور ډو رانګ ورک، کله هم یو غلط کار مه کوه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې کله هم نیور موږ د هغه څیز دپاره استعمالو، یعنې چې یو کار ته کله هم مه کوه، یعنې یو کار یې څه هم وي تاسو ورته دې لپاره انګلیش کې استعمالولی شئ چې نیور، کله هم نه. یعنې په دې به تاسو پوهیږئ، ډېر ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته ځکه چې بیا کلاس غټیږي. کلین اټ، دا صفا کړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا څیز صفا کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي کلین اټ، یعنې دا څیز صفا کړه. تاسو اوس مثال خبره په یو څیز په یو ځای کې روټۍ وخوړه او هغه ځای ګندی، او ته یو کس ته وایي چې هلکه دا ځای صفا کړه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي کلین اټ. نتھنګ ایلس، نور څه نشته. یعنې که ته چېرته بازار ته روانې او بازار ته ځې او خپل کور کې تپوس وکړي چې څه لږي سودا لږي، او تا ته هغه ووایي چې مطلب دا راوړه، او ته ورته وایې چې نتھنګ ایلس، نور څه نشته، یعنې چې نور څه سودا مودا لږي، بس د دې نه علاوه نور څه لږي، او چې هغو ته وایي چې نه نور څه نشته، نو په انګلیش کې ورته ویل شي نتھنګ ایلس. بی کیرفول، احتیاط کوه. یعنې که چېرته ستاسو په کور کې یا ستاسو یو ملګری چې هغه احتیاط نه کوي، اوس که هغه موټرسایکل چلی نو په تیز یې چلی، یا مطلب نور یو داسې کار کوي چې مطلب هغه پکې احتیاط نه کوي، او ته ورته نصیحت کوي چې احتیاط کوه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شي بی کیرفول. کیر چې کومه دی دا موږ احتیاط ته وایي،
او کیرفول چې کومه دی دا موږ یو کس دپاره استعمالولی شو چې کله موږ یو کس ته وایي چې مطلب احتیاط کوه نو په انګلیش کې ورته ویلی شو بی کیرفول. ویک اپ څه ته وي دا موږ وایي پاسه، یعنی کله چې یو انسان ودی نو تاسو چې کله دا د کټ نه راپاسي نو دې دپاره تاسو چې کوم ورډ استعمالولی شئ، کوم پریز استعمالولی شئ، هغه دی موږ سره ویک اپ یعنی پاسه. کله چې تاسو سحر کې راپاسئ، بیډ کې ملاست یاستئ او تاسو د بیډ یا د کټ نه راپاسئ نو دې ته موږ ویلی شو ویک اپ پاسه. ټیک بات ولامبه، کو کله موږ چېرته یو کس ته وایو چې ولامبه نو تاسو ورته ویلی شئ ټیک بات، یعنی تاسو صرف دا مزده کوئ چې دا ټیک بات هم ورته ویلی شي. دې ته تاسو داسې هم ویلی شئ تاسو ته کو تاسو چېرته مخکیني کورسونه زما کتلي په هغې کې ما دا تاسو ته ډېر په اسانه طریقې سره ایکسپلین کړی. ټیک بات، ټیک شاور SHOWER شاور، یعنی تاسو ورته دا هم ویلی شئ. یعنی یو کس ته چې کله ته وی ولامبه نو ته ورته ویلی شئ ټیک بات، ټیک شاور، دا دواړه ورته تاسو استعمالولی شئ. هولډ اټ دا ونیسه، که موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا څیز ونیسه نو په انګلیش کې ورته ویلی شو هولډ اټ. یعنی تا سره اوس مثال خبره یو څیز درسه دی او تا سره یو بل کس هم درسه او ته هغه ته وایې چې هلکه دا څیز ونیسه زه دا کار کومه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي هولډ اټ یعنی دا ونیسه. گو اینډ پلی لاړ شه او لوبه وکړه، یعنی که ستاسو په کور کې چېرته یو ماشوم وي او هغه وایي چې زه لوبې له ځم او ته ورته وایې چې ځه هلکه لاړ شه او لوبه وکړه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي گو اینډ پلی. گو مطلب څه دی؟ د گو مطلب دی هلته تلل، او پلی چې کومه دی څه ته وایي؟ پلی چې کله موږ یو ځای کې لوبه کوو، کیل کوو، نو دې دپاره چې موږ په انګلیش کې کوم ورډ استعمالوو هغه دی پلی. یعنی یو کس ته وایي چې لاړ شو لوبه وکړه نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي گو اینډ پلی. Get ready for school in 10 minutes. لس منټه کې ځان سکول ته تیار کا، یعنی که تاسو چېرته یو کس سکول ته بوځئ او هغه ته تاسو وایئ چې هلکه په 10 منټه کې خپل ځان سکول ته تیار کا، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ get ready for school in 10 minutes. Cover your mouth while coughing. خوله پټوه چې ټوخی کوي، یعنی دا څه نه دی، دا چی دی. یعنی کله چې یو کس ته موږ وایو هلکه کله کم وخت کې چې ته ټوخی کوي، کم وخت کې چې مطلب تا له ټوخی درځي یا پرنجی درځي، نو دې ټایم کې ته لاس ورته نیسه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ cover your mouth while coughing. coughing څه ته وایي؟ coughing چې کله موږ ټوخی کوو، او بل کم چې موږ پرنجی کوو هغې لپاره چې موږ sneezing SNEEZING. Don't play in the cold. یخنۍ کې لوبه مه کوه، یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې په یخنۍ کې کله چې یخني ډېرې نو په هغې کې لوبه مه کوه، ځکه چې په یخنۍ کې انسان بیماریږي، نو ته ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي don't play in the cold. او که ته ورته وایې چې په ګرمۍ کې لوبه مه کوه نو ته ورته ویلی شي don't play in the hot، یعنی په ګرمۍ کې لوبه مه کوه. یعنی تاسو ته ما ویل چې تاسو به رټه نه لګوئ، نو انشاءالله تاسو ته به زه انګلیسي په اسانه طریقې سره زده کوم. don't make excuse بهانې مه کوه، یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې دا کار راله وکړه او هغه وایي چې یاره دا خو دا مسله ده او دا مسله ده او دا کار زه نه شم کولی، او ته ورته وایې چې مړه بهانې راته مه کوه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي don't make excuse. او که هغه ته وایې چې فضول بهانې راته مه کوه، نو په انګلیش کې ورته بیا ویل شي lame excuse LAME او دا excuse، یعنی هغه څه ته وایي؟ هغه موږ وایي فضول بهانې. finish your food quickly. خپل خوراک زر ختم کړه، یعنی که تاسو چېرته په یو کمره کې یاستئ یا خپل کور کې یاستئ او تاسو چېرته یو خپل ملګري ته وایي یا خپل کور کې چا ته وایي چې هلکه ته چې را خپل کم خوراک دی دا زر ختم کړه یا یو ځای ته ځان څه بوځي، نو بهرحال ته ورته ویلی شي finish your food quickly. tell me everything. ما ته هر څه ووایه، یعنی که ته چېرته یو کس وایي چې هلکه څه قصه شوې ده، څه کار شوی دی، دا ټول ما ته ووایه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي tell me everything، یعنی ټول هر څه ما ته ووایه. یعنی د دې سمپل خبره دا ده
کو چېرته یو کار شوی او ته یو کس ته وایې چې هلکه دا څه قصه شوې څه کار شوی دی دا ټول ما ته ووایه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي ټیل می everything، یعنې ټول هر څه ما ته ووایه. what are you looking for، ته څه ګورئ. خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته څه ګورې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what are you looking for، یعنې یو کس تاسو اوس مثال خبره یو کس هغه څه پسې ګرځي او ته ورته وایې چې هلکه ته څه ګورې، څه پسې ګرځي. ستاسو کلي کې یو کس ګرځي، ته ورته وایې چې هلکه ته څه ګورې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what are you looking for. looking for مطلب دی یو کس چې کله یو څیز پسې ګرځي هغه ګوري. do you want water، آیا ته اوبه غواړې. کو چېرته یو کس نه تا پوښتنه یو کس تا ته خبره وکړي او ته په هغې باندې پوه نه شي او بیا ورته ته وایې چې آیا ته اوبه غواړې نو ته ورته ویلی شي do you want water. یا که ته ورته وایې چې آیا ته روټۍ غواړې نو ته ورته ویلی شي do you want bread. که ته ورته وایې چې ته یو بل څیز غواړې نو تاسو ورته بیا ویلی شي do you want او بیا ورته د هغه څیز نوم ووایه. what have you done، تا څه وکړل. که ته چېرته یو کس له یو کار ورکړي او بیا ترې پوښتنه کوي چې تا له ما کار درکړی نو تا د هغې څه وکړل. یعنې موږ کوو که نه، موږ اکثر یو ملګري له یا خپل دوست یا وغیره چا له څه کار مار ورکو او موږ ورته وایو چې دا ته وکړه. نو که موږ چې په پښتو کې تپوس کوو چې تا څه وکړل نو په انګلیش کې به ورته وایو what have you done، یعنې تا څه وکړل. why are you silent، ته ولې چوپ یې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته ولې چوپ یې، اکثر به تاسو ډېر کسان لیدلي اکثر میلمه راشي که نه، نو ځینې میلمه داسې چې هغه شرمېږي او بالکل خبرې مبرې نه کوي. او که ته ورته وایې چې هلکه ته ولې چپ ناست یې، خبرې مبرې کوه که نه، نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي why are you silent. نو silent څه ته وي، silent خاموش ته وي. quiet هم دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو. why don't you answer، ته ولې جواب نه راکوي. که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ته ماله د جواب ولې نه راکوي. که ته چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړې او ته ورته وایې چې دا شی به څنګه کې یا تا د دې کار څه وکړه او هغه تاله جواب نه درکړي او ته ورته وایې چې هلکه ته ماله ولې جواب نه راکوي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي why don't you answer. where are you coming from، ته د کوم ځای. یعنې دا سنټنس خو ما تاسو ته ډېر مخکې هم زده کړی دی. که تاسو چېرته کله د یو کس نه پوښتنه کوئ او چې ته تپوس ترې کوئ چې ته د کوم ځای، نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي where are you coming from. یعنې د coming from مطلب دا دی چې ته د کوم ځای سره تعلق ساتي یا د کوم ځای نه ته راغلی، نو دا تاسو تی دواړه مطلبونه اخیستلی شئ. یعنې که تاسو چېرته د یو کس نه سمپل پوښتنه کوئ نو تاسو ورته وایئ چې د کوم ځای، ته د کوم ځای سره تعلق ساتي، د کوم ځای نه راغلی نو یا د کوم ځای نه راځي، نو په انګلیش کې ورته ویل شي where are you coming from. I need it no time، ما ته دا زر تر زره پکار دی. کو کله تاسو چېرته یو کس ته وایئ چې هلکه دا څیز ما ته ډېر زر تر زره پکار دی. اوس که مثال خبره تا سره پیسې کمې شوي او ته یو کس ته رنګ وکړي چې ما ته خو پیسې پکار دي او دا ما ته ډېرې زر تر زره پکار دي، یعنې بالکل چې څومره زر کېږي دا ما ته پکار دي، نو په انګلیش کې ورته ویل شي I need it no time. have you recited the holy Quran، آیا تا د قرآن تلاوت کړی دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا تا د قرآن کریم تلاوت کړی دی او که نه دی کړی. اوس مثال خبره روژه ده او تاسو په خپل کور کې په خپلو ماشومانو باندې قرآن سبق وایي او ته کور کې تپوس وکړې چې تا د قرآن تلاوت کړی دی، نو په انګلیش کې به ورته ویلی شي have you recited the holy Quran. never tell a lie، یعنې دا تاسو ته ما مخکې ما I think دا سنټنس وکړو، خو زه په دویم ځل رالیکله چې تاسو یو کس ته وایي چې دروغ مه وایه، خپل کور کې خپلو ماشومانو ته نصیحت کوئ، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ never tell a lie، یعنې دروغ مه وایه. don't tell a lie، یعنې دروغ مه وایه. دواړه تاسو ورته ویلی شئ، دواړه سنټنسز ټیک دي. ها بل سنټنس موږ سره سره make it hurry the bus is in your wait، زر کوه بس ستا انتظار کوي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زر کوه بس ستا انتظار کوي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي make it hurry the bus is in your wait. ها hurry څه ته وایي؟ hurry تاسو ته ما دا مخکې ویلي چې hurry up زر کوه.
هرې چې کومه دی دا ټکې به تا HURR وایي دا څه ته وي دا موږ تادی ته وي یا موږ یو کس څه کله وایي که نه زر کوه لکه ناوخته دی نو تاسو د انګلیش کې چې کوم ورډ استعمالوئ هغه دی هرې. بل چې کومه دی ویټ انتظار ته وي او دې کې چې دې سنټنس کې چې څومره هم ورډ دي نو هغه به ټول تاسو له راځي. زه کوشش کوم چې هر سنټنس کې تاسو ته هر ورډ استعمال کوم او هغې معنی ته وکم. Have you done your homework؟ آیا تا د کور کار کړی دی؟ کو تاسو چېرته په خپل کور کې د خپل ماشوم نه تپوس کوئ چې تاسو له کوم کار درکړی دی ټیچر هغه ته کمپلیټ کړی دی یا کړی دی او که نه نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي Have you done your homework؟ آیا تا د کور کار کړی دی؟ تاسو ماشومان به که نه هغو له په سکول کې کار ورکړي چې دا کور کې وکړي یا په مدرسه کې له کار ورکړي چې دا به تاسو کور کې کوئ نو په انګلیش کې به ورته وایي Have you done your homework؟ How much is your fee per school؟ سکول لپاره ستاسو څومره فیس دی؟ یعنې که چېرته تاسو د یو کس نه پوښتنه کوئ چې سکول لپاره ستا څومره فیس دی څومره پیسې درنه غواړي نو په انګلیش کې به ورته ویلی شي How much is your fee per school؟ فی چې کومه دی دا موږ فیس ته ویلی شو تاسو ته بیا سپیلنګ ښکاري. What made you worried؟ ته ولې خفه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته ولې خفه یې تاسو به ډېر کسان داسې لیدلي چې هغو د شکل نه پته لګي چې هغو خفه یي خوشحاله یي. نو که چېرته یو کس تاسو داسې میلاو شي چې هغه د شکل نه ښکاري خفه یي او ته ترې پوښتنه کوي چې هلکه ته ولې خفه یي نو په انګلیش کې ورته سمپل ته ویلی شي What made you worried؟ Eat it دا وخوره. که تاسو سره څه خوراک وغیره درسئ او ته خپل ملګري ته وایې یا یو غریب کس ته وایې روژه ده تاسو هم په خلکو باندې صدقې کوئ خو بهرحال که تا سره څه خوراک درسئ او ته یو بل کس وایې چې هلکه دا وخوره نو په انګلیش کې ورته ویلی شي Eat it. یعنی د دې مطلب دا دی چې دا کوم خوراک تعالی ما درکړی دی دا وخوره. نو ملګرو زه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډېر هر څه زده کړي او که چېرته تاسو په دې دغه رنګې کلاسونو کې انټرسټډ یې ستاسو کمنټس هم ماته ډېر ښه راغلي دي. انشاءالله زه کوشش کوم چې ستاسو لپاره دا کلاسونه تیار کړم. په دې باندې ډېر زیات محنت هم لګي خو بیا هم زه کوشش کوم چې څومره هم زه ستاسو دپاره کولی شم نو ستاسو دپاره زه دا کلاسونه تیاروم او دې سره به څه کېږي دې سره به ستاسو ډېره انګلیسي چې کومه دی دا به ډېره مضبوطېږي. د هغې اصل وجه دا ده چې که چېرته تاسو او دا کورسونه وګورئ نو دې سره به ستاسو انګلیسي داسې کېږي چې اوس مثال خبره په کلي کې تاسو کمې خبرې کوئ نو هغه ټولې تاسو ته ما په دې کلاس کې زده کړه او په روانو کلاسونو کې خو بیا هم درته زده کوم. بل دویم نمبر خبره دا ده چې کوم لغتونه دي د انګلیش تاسو دا زده کوئ یعنې په دې باندې ما تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړي دي تاسو چینل ته ویزټ وکړئ او چینل ته ورشئ او هغه هم تاسو کتلی شئ. هغې سره به څه کېږي که چېرته تاسو ته په انګلیش باندې تاسو پوره هم نه پوهېږئ تاسو چېرته یو ځای کې تاسو څوک انګلیش وایي یا تاسو یو کتاب پړاوهئ او په هغې کې یو ټکی راشي نو که تاسو له په ټول سنټنس کې د دوو ټکو معنی هم درځي په ټول سنټنس کې نو بیا به تاسو ته پته لګي چې د دې سنټنس څه مطلب دی یا د دې سنټنس مطلب څه دی یا په دې سنټنس کې موږ ته وایي څه نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو لغتونه هم ګورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ څنګه کله هم چې تاسو کلاس تر پایه پورې کتو نو هغې سره به څه کېږي چې تاسو به انګلیش کې زه تاسو ته کمې خبرې کوم چې انګلیش به زده کیې څنګه او د انګلیش سره چې تړلي څومره دغې نو تاسو نه به څه هم نه مس کېږي. نو کوشش کوئ چې کلاس تر پایه پورې ګورئ نو انشاءالله تاسو ته به بیا هېڅ قسمه مسله نه او تاسو ته ما دا هم ویلي چې کلاس د خپل کور ماشومانو سره خامخا شریکوئ او ملګرو که تاسو ته په څه کې مسلې نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور کمنټ کوئ. ملګرو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کېږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د الله په امان.